فکر وکړئ یو داسې نړۍ چیرې چې نه بانک شته نه دولت او نه هم کوم منځګړی کس یا شرکت، یوازې تاسو او ستاسو پیسې دي او تاسو پر خپلو پیسو باندې بشپړ واک او اختیار لرئ. نه څوک کولی شي له تاسو څخه دغه پیسې واخلي، نه یې ځنډولی شي او نه هم ستاسو لپاره یا ستاسو د پیسو د راکړې ورکړې لپاره کوم خنډ جوړولی شي. دا د کریپټو کرنسي او بلاک چین نړۍ ده، یو داسې نظام چې تاسو د کنټرول پر ځای ازادي درکوي، همدارنګه د منځګړیتوب پر ځای باور او اعتماد د کور له لارې رامنځته کوي. که چېرته تاسو د اوسنۍ نړۍ ټرینډ ته وګورئ چیرې چې زیاته پانګه اچونه کېږي، یو له هغو څخه کریپټو کرنسي لکه بیټکوین دی. او هر څومره چې په نړۍ کې ټکنالوژي پرمختګ کوي، نړۍ ډیجیټل کېږي، ورسره د اسعارو په مالي سیستم کې هم تغیرات راځي او اوس بانکونه، حکومتونه او دودیز مالي سیستمونه دغه تغیرات احساسوي او حتی دوی دا فکر کوي چې یو وخت به دغه فزیکي پیسې له منځه لاړ شي او ځای به کریپټو کرنسي ونیسي. نو راځئ چې وګورو کریپټو کرنسي څه شی ده، ولې او څنګه رامنځته شوه، بلاک چین څه شی دی، څنګه کار کوي او ولې کریپټو کرنسي د نړۍ راتلونکی بلل کېږي. دا او دې ته ورته نور ډېر زیات معلومات په دغه ویډیو کې تاسو درکوم. نو زه یم سید الله حسن، په دغه ویډیو باندې تاسو ته پیل کوم او دې ویډیو کتل نه وروسته به تاسو د کریپټو، بلاک چین او مالي سیستمونو اړوند ډېر ښه معلومات ترلاسه کړئ. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې کریپټو کرنسي څه شی ده، ولې رامنځته شوه، آیا فزیکي پیسو یا الکترونیکي پیسو د خلکو لپاره بسنه نه کوله، څنګه د یو ډیجیټل کرنسي مفکوره را پیدا شوه. کله چې په 2000 کال کې اقتصادي بحران رامنځته شو، خلکو پر بانکونو، مالي ادارو، حتی د حکومتونو پر اعتماد او باور باندې شک پیدا شو، ځکه چې ځینو بانکونو سقوط وکړ، زیات شمېر خلکو خپلې زیرمې له لاسه ورکړې او خلکو پر بانکونو باندې باور کم شو. نو د نړۍ دغه خراب وضعیت د خلکو په ذهن کې یوه مهمه پوښتنه را پیدا کړه، آیا زموږ پیسې د ځینو محدودو ادارو یا دولت په لاس کې وي یا دولت تر کنټرول لاندې وي؟ نو همدلته د کریپټو کرنسي مفکوره را پیدا شو. په کال 2008 د اکتوبر په 1 د ساتوشي ناکاموتو په نوم یو نامعلوم کس یا ډلې لخوا یو فرمان یا وایټ پیپر صادر شو. په دغه وایټ پیپر کې د یو داسې پیر ټو پیر کیش سیستم یادونه شوې وه چې د هغه کنټرول، نظارت یا څارنه د هیڅ کوم ادارې، دولت یا بانک په لاس کې نه وه او مکمل کنټرول یې د خلکو په لاس کې و. دغه سیستم چې و شفاف او د بلاک چین ټکنالوژۍ پر بنسټ ولاړ و. په دغه سیستم کې د یو نوي کرنسۍ نوم هم یاد شوی چې دغه نوم بیټکوین دی. له همدغه ځای نه وروسته د کریپټو کرنسي مفکوره را پیل شوه. د لومړي ځل لپاره د ډیجیټل اسعارو لړۍ یا دوره پیل شوه. نو ویلی شي چې کریپټو کرنسي یو ډیجیټل ډیسنټرلایز یعنې غیر متمرکزه مالي سیستم دی چې د بلاک چین ټکنالوژۍ له لارې خوندي او شفاف ساتل کېږي، همدارنګه د هر ډول مرکزي قدرت یا کنټرول څخه آزاد دی. د کریپټو کرنسي په جوړښت یا کلکولیشن کې یو داسې پیچلی کوډ سیستم موجود دی چې د هغه مشخص کول یا ماتول ډېر سخت دي او دا کوډونه د کریپټوګرافي پر اساس جوړ شوي دي چې هدف یې د معلوماتو خوندیتوب دی. کریپټوګرافي یو ځانګړی علم دی کوم چې معلومات په کوډونو بدلوي او په کریپټو کرنسي کې دا علم ته کریپټوګرافي ویل کېږي. نو که چېرې تاسو لیدلی په ساینس کې هم دته ورته یو علم شته چې هغه ته انکریپشن ویل کېږي. د بیټکوین له رامنځته کېدو تقریبا کال وروسته په 2009 د جون په 3 نیټه باندې د بیټکوین لومړی رسمي شبکه پیل شو او د لومړي ځل لپاره د بیټکوین لومړی جینیسیس بلاک جوړ شو. په همدغه طریقې سره بلاک چین پیل شو. اوس راځو ته چې بلاک څه دی او بلاک چین څه ته ویل کېږي او څنګه کار کوي. مخکې راځي چې بلاک چین وپېژنو، تر هغې مخکې یو ډېره مهمه پوښتنه چې کیدای شي ستاسو په ذهن کې راوګرځېږي هغه دا چې د کریپټو کرنسي ساتنه او تنظیم د چا پر غاړه دی. لکه څه ډول چې مخکې موږ وویل کریپټو کرنسي د هیڅ کوم ادارې، دولت یا بانک تر کنټرول لاندې نه ده. نو اخر څوک کریپټو کرنسي تنظیموي یا هم د هغه تنظیم د چا پر غاړه دی. کله چې کریپټو کرنسي رامنځته شوه د هغې د ساتنې، خوندیتوب، د راکړې ورکړې د معلوماتو د ثبت یا ریکارډ لپاره یو نوې ټکنالوژي هم رامنځته شوه چې د هغې نوم بلاک چین دی او په دغه طریقې سره بلاک چین رامنځته شو. نو بلاک چین چې د یو غیر متمرکزه، شفاف او ډیجیټل ټکنالوژي ده چې معلومات د بلاکونو په بڼه ثبتوي او یو له بل سره د زنځیر په شکل نښلوي. په بلاک چین کې هر نوی بلاک له مخکیني بلاک سره پوري تړاو لري. له همدې امله څوک نشي کولی په دغه بلاکونو کې کوم تغیرات راولي یا یې حذف کړي او حتی درغلي پکې تقریبا ناممکنه ده. نو بلاک چین یوازې د کریپټو کرنسي د ساتنې او تنظیم لپاره نه دی بلکې بلاک چین څخه په نورو مواردو کې هم کار اخیستل کېږي، لکه د سمارټ قراردادونو، ډیجیټلي رایو او نورو معلوماتو د ثبت او ساتنې حفاظت لپاره هم ترې کار اخیستل کېږي. نو راځئ چې د بلاک چین مفهوم تاسو ته په یو ساده مثال کې در وپېژنم. مثلا احمد غواړي پیسې د 100 بیټکوین ولیکي. تر هر څه مخکې د دغه معاملې یا ټرانزیکشن معلومات کتل کېږي
څوک پیسې لګي د پیسو مقدار څومره دی چاته لګل کیږي دغه معلومات یو ډیجیټل ریکارډ ثبت کیږي او دغه معلومات په یو بلاک ثبت نو بلاک چې یو څو ترانزیکشنونو مجموعه ده اوس پس کو همدا معاملې همداسې دوام پیدا کړي احمد فیصل ته پیسې ولګلې فیصل درسي او بل کس چې بشیر لګي هغه ته لګي همدا قسم بشیر رضی دغه پیسې او بل کس ته لګي هر راکړه ورکړه تر سره کیږي دغه لپاره یو نوې بلاک جوړیږي او هر بلاک یو ځانګړی کوډ لري چې هغه کوډ ته هیش ویل کیږي او هر نوې بلاک چې جوړیږي د مخکنی بلاک هیش کوډ باید ورسره موجود وي ترڅو دغه بلاکونه د دغه کوډ لارې یو تر بل ونښلي او په همدې ډول بلاکونه یو بل سره زنجیري جوړښت لري نو همدغه ترانزیکشن ته د بلاک چین ترانزیکشن ویل کیږي او یو بلاک چې دی بیا له درو برخو څخه جوړ شوی دی ډاټا هیش پریویس هیش ډاټا په برخه کې د یو معاملې ترانزیکشن معلومات ثبت کیږي مثلا څوک پیسې لګي چاته لګي د پیسو مقدار څومره دی په کوم تاریخ لګي کیږي یو ورته یو نوٹ چې هم ورسره ثبت کیږي ډاټا برخه ته مو کولای شو د یو کاته یا لیجر مثال هم ورکو هغه کته چې دکاندار سره په دکان کې موجود وي یا هغه کتابچه چې یو صراف سره په دکان کې موجود وي کله تاسو صراف ته ورځي پیسې چته لګي یا پیسې تر اخلي نو هغه تاسو نه د ځینو معلوماتو پوښتنه کوي مثلا تاسو نوم تاسو ادرس تاسو موبایل شماره تصویر کوي او تاسو نه وګورئ هم لګي دغه برخه ته چې د بلاک چین یو برخه یعنی ډاټا برخه ویل کیږي دوهم برخه هیش ده هیش یو ځانګړی ډیجیټلی کوډ دی چې د ډاټا برخه مکمل معلومات په یو عدد باندې بدلوي یعنی په یو عددي کوډ باندې بدلوي په دغه کې ثبت کیږي او دریم برخه پریویس هیش ده پریویس هیش مخکینی هیش ته ویل کیږي د تیر بلاک هیش هم دلته راخستل کیږي ترڅو دغه بلاکونه دواړه د زنجیر په شکل سره ونښليږي تر دغه ځای پورې خو تاسو د بلاک چین پر مفهوم او کنسپټ باندې پوه شئ اوس بلاک چین یا کریپټو کې بل مهمه مسله چې ده هغه مایننګ ده اوس پر شو دي چې مایننګ څه ته وایي کی مایننګ چې په خپل انګلیسي لفظ په پښتو معنی دا کان کیندنه لکه څنګه وایي چې د سرو زرو طلا یا نفت لپاره کان کیندنه کیږي همدا قسم د کریپټو لپاره هم کان کیندنه کیږي خدای کان کیندنه چې دا ډیجیټلی ده نه فزیکی او هغه څوک چې کان کیندنه کوي هغه ته ماینر ویل کیږي اوس راځو ته چې ډیجیټل مایننګ څنګه تر سره کیږي یو ماینر ډیجیټل مایننګ څنګه تر سره کوي د کریپټو کوینونو تولید معمولا په دوه میکانیزمونو باندې تر سره کیږي لومړی د POS یا پروف اف سټیک میکانیزم دی دوهم د پروف اف ورک میکانیزم دی د پروف اف سټیک میکانیزم کې یو پروژه معلوم مقدار کوینونه جوړوي او دغه کوینونه خلکو ته د سټیکینګ یا هم د پنګونې لارې ورکوي په بڼه ورکوي او دغه خلک دوی سره د شبکې په امنیت کې یا ملاتړ کې برخه اخلي او دوی ته انعام ورکول کیږي نه هم یعنی دغه سټیکینګ بدل کې کوینونه ورکوي خو د پروف اف ورک په میکانیزم کې یو ماینر باید ستونزمن ریاضیکي معاملې حل کړي ترڅو هغه ته انعام ورکول شي هر ماینر دلته هڅه کوي چې یو ځانګړی هیش کوډ پیدا کړي دا هیش کوډ باید د مخکنی بلاک له معلوماتو سره سم کله چې دغه هیش کوډ پیدا کړي نو مخکنی بلاک سره نښلول کیږي او په دغه طریقه یو نوې بلاک جوړیږي او ماینر ته انعام یعنی بیت کوین ورکول کیږي په دغه طریقه چې دا زیات انرژي کوي کمپیوټرونو همدارنګه زیات انټرنیټ ته اړتیا لري اوس راځي چې یو ماینر څنګه کار کوي یو ماینر هڅه کوي چې یو داسې عادت پیدا کړي چې د بلاک له معلوماتو سره سم یو ځای شي او همدارنګه د شبکې د قوانینو مطابق یو نوې هیش باید جوړ کړي هر هیش کوډ له څو صفرونو پیل شوی وي او یو ماینر د ټاکل شوو شرایطو سره مطابق باید دغه کوډ له همغه صفرونو څخه پیل کړي ماینر بیا هڅه کوي ترڅو یو سم هیش کوډ پیدا کړي کله چې هغه په دې وتونیږي چې سم حل پیدا کړي نو په دغه طریقې سره دا یو نوې هیش ترلاسه کوي کله چې هیش ترلاسه کړ د مخکنی هیش سره یو ځای کیږي کله چې هیش سره یو ځای شو په دغه طریقې سره یو نوې بلاک جوړیږي او دغه ماینر چې د خپل انعام یعنی بیت کوین ترلاسه کوي د بیت کوین دغه مایننګ لپاره زه تاسو ته یو ساده مثال درکوم د مثال په ډول یو څوک تاسو ته یو موبایل درکړي درته وایي چې دغه موبایل کې څلور عدد پین کوډ دی که چېرته دغه پین کوډ خلاص کړ نو تا ته یو انعام درکوم انعام د همدغه موبایل شو چې دا ته همدغه موبایل درکوم تا ته یو ځانګړی وخت هم وټاکي چې تقریبا په 40 ساعتونو کې یا هم 48 ساعتونو کې باید دغه کوډ ته خلاص کړي نو د هر څه مخکې دغه کوډ د خلاصولو لپاره ته څو ممکنه لارې لټوي اوله ممکنه لار حل لار خدا غدا چې ته د کوډ څلور عدد لري مکمل عددونه تعالی لپاره د صفر نه نیولې تر 9999 پورې دي کچته ته دغه کوډ په داسې طریقې سره فایل کې چې ګډ عددونه الته ډایل کې مطلب ځان سره وایي چې ولا زر ډایل ک 1200 3000 5000 داسې کوډونه ورکې نو په دغه کې ته ګنسکی کې او کې د شي د کوډ لته ډیر وخت ونیسي خلاصوي خو کچته ته دغه کوډ خلاصول لپاره عدد دی وټکل چې د صفر نه نیولې تر 9999 پورې دی نو دغه کوډ څه باید د صفر نه فایل کما نو اوس که ته دغه کوډ خلاصوي د څه نشي پیلولی چې یو دوه درې څلور داسې ورکړي نه ته به لومړی د کوډ داسې پیل کوي چې له 3 صفرونو پیل کوي مثال په ډول 3 صفر 1 3 صفر 2
3.3 همدغسې دوام ورکوي او کله چې ته تر 9.999 پورې رسیږي په دغه جریان کې یو داسې عادت حتما شته چې دغه کوډ ورباندې خلاص شي. همدغه د مایننګ مثال دی چې په دغه ډول بیټکوین مایننګ کیږي. خو یو ماینر چې د هغه لپاره صرف یو ځانګړی عادت نشته، دته یو ځانګړی کوډ ورکول کیږي، 4 عدد یا هم 15 عدد کوډ ورکول کیږي او 4 بیټ مکمل چې د یو هیش ته په دغه جریان کې د دغه خلاصولو لپاره یو ماینر هڅه کوي چې یو مناسب کوډ پیدا کړي څو سپرونه پیدا کوي چې د سره مطابق شي او په دغه هیڅ کې یوازې عددونه نشته بلکې توري دي او عددونه دي. د لپاره هیڅ کوم هدف یا ټارګټ نشته، دا به صرف څنګه کار کوي په ځنګړي ماشينونو باندې چې د مایننګ لپاره کارول کیږي په هغه باندې به مایننګ تر سره کوي او دا به هڅه کوي چې تر دغه کوډونو پر ځان ورسوي. کله چې یو کوډ پیدا کړي دغه کوډ بیا آزمایښت تر سره کوي، که چېرته غلط بیا هڅه کوي، که سم خو د بلاک جوړي او دته انعام ورکول کیږي. اوس چې بیټکوین مایننګ کیږي تر اوسه پورې د بیټکوین ټوټل سپلای چې د 21 میلیونه ده، د دوی څخه تقریبا اوسه پورې 19.9 میلیونه بیټکوینونه ماین شوي دي او لا هم ماینران 1.1 میلیون بیټکوینونه په لاس کې لري ترڅو دغه ماین کړي. خو د بیټکوین د مایننګ لپاره هر 4 کاله وروسته د هالوینګ پروسه راځي چې د بیټکوین د انعام نیمایي کوي. دا چې د څنګه پروسه ده په غیر تاسو خپل ریسرچ کوئ یا پرتلونکو ویډیوګانو کې تاسو دروځینم. دا وزمو د بلاک چین او کریپټو اړوند مکمله بشپړه ویډیو په دې لچ تاسو دغه ویډیو خوښ شي وي کوم چې تاسو شي اتمنې لایک او زموږ راتلونکي ویډیوګانې مه هېروئ. مننه خو وختونه مخ شي به